سلامونه حولیکې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې حوازې دي چې په راتلونکې اونۍ کې د افغانستان د یتیم سیاسون چې دی او د دلالان چې دی دوی غواړي بیا پاکستان ته ولاړ شي او د ISI په رهبري باندې یو جلسه جوړیږي تر څو دوی بیا یو انسجام ورته ورکړي او یو مشري ورته جوړه کړي چې دوی وڅې کړي دوی افغانستان کې یو جګړه شروع کړي او د افغانستان د بربادي یو بل لاره هواره کړي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته یو څه معلومات درکوم چې پاکستان ولې غواړي چې تل د افغانستان حکومتونه سقوط کړي، ولې نه غواړي چې په افغانستان کې یو حاکم نظام اوسي او هلته یو اردو جوړ سي، هلته یو نظام جوړ سي، هلته د پرمختګ اوسي، هلته یو سیاسي چارچوکاټ جوړ سي. دغه پلان پاکستان دپاره څه ګټمند دی او څه د افغانستان دپاره ولې تباه کوونکی دی؟ زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تیریږو. د پاکستان د جوړښت څخه تر دغه ورځې کې چې کله هم د ځای ته راغلی دی د دوی یوازینۍ ستونزه څه ده؟ یوازینۍ ستونزه دا ده چې د ډیورند منطقه باید په رسمیت وپېژندل سي. خبره دا ده چې ډیورند چې دی تر اوسه پورې په هیڅ نړیوال سند کې داسې سند نشته، په نړیوالو سندونو کې داسې سند نشته چې پر هغه باندې د افغانستان د مشرانو یو همزه واوسي او هغه افغانستان انګریزانو ته په لاس ورکړی اوسي او هغه د انګریزانو په قواله ووسي. د بل خوا د ګندمک چې کوم معاهده وه هغه د معاهده هم چې کله د انګریزانو سره سوي وه او دا نورې معاهدې چې سوي وه، دغه ټولې معاهدې چې سوي وه چې کله هم غازي امان الله خان د استقلال یې ونیولو او په هغه وخت کې ویلو چې کوم معاهدې د انګلیسانو سره سوي دي هغه ټوله فسخه دي او هغه نور د چلښت نه لري. یوازې او یوازې د افغانستان حاکم حکومت به دلته کار کوي او افغانستان به نور د انګلیسان هیڅ قانون او هیڅ معاهده نه مني. نو د همدغه معاهدې په اساس باندې پاکستان تر اوسه پورې هم خپل ویره لري چې یو ورځ کې افغانستان قوي سو او خپل قدرت یې ترلاسه کړو، دغه منطقې زما څخه نیسي او دا منطقې که زما څخه ونیول سوه نو د پاکستان حدودا 80% خاوره ده. داسې نه ده چې د پاکستان حدودا 80% خاوره چې ده دا د افغانستان په مربوط کیږي او یو سند او پنجاب چې دی دا څه کیږي، دا د پاکستان کیږي او پاکستان هم په همدا خاطر باندې د سردار محمد داود خان د وخت څخه چې شروع بیا تر ننه پورې دوی فقط همدغه اشرار او همدغه تروریستان او هغه دغه دهشتګردان هلته روزي او راوړي افغانستان کې په افغانستان حکومتونه تباه کوي. که راسو په 1953 کال باندې په هغه وخت کې چې سردار محمد داود خان حاکم و، په هغه وخت کې دوی سیاف لعنتي او رباني لعنتي او حکمتیار لعنتي همدغه د شیطان اولادونه سره یو ځای کړه او دا یوړه پاکستان ته او په پاکستان کې دوی وروزله او چې کله یې وروزله بیا وروسته تر هغه بیا د احمد شاه مسعود شیطان هم ځان سره یو ځای کړو. دا چې یو ځای کړو بیا دوی راله خپل جګړې شروع کړې. په لومړي ځل په پنجشیر کې احمد شاه مسعود تروریست راغی، یو مکتب او یو پلچک انفجار ورکړ. په لومړي ځل د افغانستان په تاریخ کې چا مکتب ته انفجار ورکړی نه وي. مخکې تر هغه حبیب الله کلکاني مکتب وسوځلو، مګر د هغه وروسته احمد شاه مسعود تروریست واخیستل، یو پل یې ونړولو او یو هم مکتب وسوځولو. دا په لومړي ځل و هغه د پاکستان شیاطین چې راله او دا به د داود خان په وخت کې دوی اولي دا کار یې وکړو. خو بیا وروسته چې د داود خان حکومت نسکوره سو، د ترکي حکومت رالو، د ترکي په حکومتولۍ کې خو بیا دوی بیخي زور واخیستل او دوی خپل جګړه لا پسې پراخه کړه او د هغه نه وروسته چې کله حافظ الامین رالو بیا دلته په افغانستان کې هم سیاسي ګډوډیان راغلې. د هغه سیاسي ګډوډیان د روس او امریکا تضاد په منځ کې پیدا سو. روسان په دې باور چې حافظ الامین د امریکا سړی دی او امریکا دلته خپل لاسوهنې کوي او د بعضې سیاسونو په وینا هم دا خبره ده چې حافظ الامین دلته مجاهدینو ته ډیر قوت ورکړو او دغه اشرارو ته ډیر قوت ورکړو او د اشرارو ته بعضې سیمې هم خوشې کړې او دوی خپل پټنځایونه جوړ کړي. خو چې بیا وروسته کارمل راغو، کارمل بیا مثلا هلته خپل تاجیکیزم شروع کړو چې مثلا تاجیک قوم دی او دا تاجیک ولي شروع کړه. همدغه چې دلته پښتانه ځین جدا سو او پښتانه بیا ټوله ولاړه د همدغه اشرارو سره یو ځای سوه. دغه چې کله د روسان په دې پوه سو چې یاره نور کارمل دلته د ګټې وړ سړی نه دی، نجیب یې راوړو. خو نجیب تر څو چې راغی دلته کار ته کار تېره او هر څه شړېدلي او نور حکومت هغه حکومت نه و چې دوی وسایده چې برته یې ټینګ کړي.
حکومت نسکور سو د ډاکټر صاحب نجیب حکومت نسکور سو خو چې کله نسکور سو هغه اردو مکمل ختم سو او هغه کوم تجهیزات موږ په نړۍ کې په اسیا کې موږ پنځم هیواد چې دومره قدرتمند وو زموږ سره چې کوم جیټ وي هغه وخت پاکستان نه درلود زموږ سره چې کوم لونا او راګان او مزایل او دا شان چې په هغه وخت کې پاکستان څخه چې د سیمې ډیرو هیوادونو حتی ایران هم نه درلودل او افغانستان د روس چین اوکراین او جاپان وروسته پنځم هیواد په اسیا کې چې لوړ وسلې درلودل حتی هند نه درلود په هغه وخت کې دومره وسلې چې افغانستان درلودل همدغه اشعار و چې دا وسلې کړ ټوله یوړه پاکستان ته تحویل کړه او د افغانستان یو منظمه پوځ یې رڼ کړو دا د پاکستان یو لوی ارمان و چې په لومړي ځل باندې پوره سو وروسته تر هغه د افغانستان اقتصاد په کلي ډول باندې ختم کړو او نور د هغه نه وروسته اشرار راوړه د اشرار وروسته بیا طالبان جوړ کړل طالبان وروسته بیا د جمهوریتیان راله همدغه جمهوریت کې دغه کسان چې دغه ټول دلالان چې وه دا ټول اوس په د افغانستان په جمهوریت کې یو مثلا مرستیال دا لومړی مرستیال او دا دویم مرستیال او دا د بهرنۍ چارو وزیر او که هم دا سفیر په انګلستان کې پدرام هم وکیل او یونس قانوني دفاع وزیر محقق دی دفاع مثلا خپل وزارت درلودل دا یونس قانوني دی د کورنۍ چارو وزیر تیر شوی دی د پوهنې وزیر تیر شوی دی د پارلمان مشر تیر شوی دی دا هغه ټول د پاکستان جاسوسان و چې کله هم حکومت نسکور سو دوی ټول ولاړ هلته پاکستان ته خپل ځانونه په پاکستان پارلمان کې واچول تر څو دوی برته دوی ته یو ځای ورته ورکړي خو دا چې ورته ځای ورنه کړل سو دا ټول د منځه ولاړه یعنی د افغانستان حکومت چې کله یو منظم پوځ یې درلود اشعار د ډاکټر صاحب نجیب وروسته هغه چې تباه کړو هغه ختم سو بیا چې کله اشعار ولاړه د دوی چې کوم یو څه ناڅه جوړ کړی وه هغه طالبان ختم کړه طالبان چې یو څه ناڅه جوړ کړی بیا هغه جمهوریت ختم کړه د جمهوریت چې یو څه ناڅه جوړ کړی و بیا یې طالبانو بیا خراب کړه اوس معلومه ده چې بیا اوس دوی په پاکستان دا پلان لري چې دا کوم څه چې طالبان جوړ کړي دي دوی غواړي چې بیا برته دا خراب کړي یو خبره تاسو ته کومه چې کله هم د یو مملکت یو پوځ ړنګېږي او د یو مملکت یو سیستم ختم کېږي یو سیستم باندې چې غواړي یو هیواد یو سیستم ځان ته جوړ کړي 100 کاله ورته ضرورت دی 100 کاله ضرورت دی چې ته یو منظمه پوځ جوړ کړي یعنی زموږ یو 100 کلن پوځ چې د غازي امان الله خان د وخت څخه چې د هغه د احمدشاه بابا د وخت څخه کوم سیستم پاتې وي د ډاکټر صاحب نجیب د حکومت وروسته د هغه ټول ختم شو او وروسته چې بیا د اشعار ولاړه او طالبان راغله د جمهوریت راغی په دې جمهوریت کې ګوره بیا میلیارډونه ډالر راغله دا میلیارډونه په دې 100 کلونو کې بیا زموږ دپاره ډېر قوي پوځ جوړ شو په 100 کلونو کې ډېر قوي پوځ جوړ شو زموږ دپاره کمانډو جوړه شوه زموږ دپاره یعنې قوي ځواکونه جوړ شوه چې همدغه ځواکونه خو وروسته بیا هم امریکا ولاړه او طالبان یې راوړه او دا هم موږ ته وپاشل شوه اوس طالبانو پښتې کار شروع کړی دی بیا به یو څو ورځې بعد خدای نکړه پاشل کېږي ګوره زموږ که دا حالت اوسي دا پاشل همدغه بدبختي ده چې پاکستان به د تل لپاره پر ډیورند باندې ولکه ولري او د تل لپاره به ډیورند زموږ د یاده وتلی اوسي او پاکستان یوازینۍ هیله هم همدغه ده اوس په دې ځل باندې چې دا دلالان غواړي چې دوی غواړي چې بیا سره یو ځای کړي په دوی موضوع کې زه تاسو دا وایم چې اوس هغه پخوانی وخت نه دی چې بیا به دا د دلالان راسي په افغانستان کې به دوی رول ولري دوی به خلک یو ځای کړي دا په ژوند د ارمان به پوره نه سي دا ارمان به انشاءالله چې ګور ته وړي او دا ځل به دا دلالان ته حتی لرې د انساني کرامت سپی به هم ورته پیدا نه سي چې د دوی سره یو ځای سي او د دوی سره په یو کاسه ډوډۍ هم وخوري چې هر څه پیسې هم دا ځل راوړي نور به ملت هغه ملت نه اوسي چې بیا د دوی سره یو ځای سي ځکه چې دا وحشي دا دلال او ناروا انسانان افغانستان د ملت ویني داسې وټله چې په جمهوریت کې هم چې څه میلیارډونه راله دغه میلیارډونه همدغه څو جنایتکاره او اشرار او خاینان وخوړل او بیا وروسته بیا سره تللي د پاکستان لمن ته ځانونه هچولي دي چې دوی بیا به یو برابري ونیسي زه د ټولو هیوادوالو څخه زه دا هیله کوم چې دا شیطانانو ارمانونه مه پرېږدئ چې بیا پوره سي
که دا ځل دا پوره سوه دوی دا ځل غواړي چې افغانستان بالکل ټوټه کړي او دا چې ټوټه کړو افغانستان بیخي بالکل تجزیه کړي د دوی یوازینی ارمان هم دغه ګروپ چې دوی دلته ولاړ دي د دغه ټولو ارمان هم دغه ده چې افغانستان دې باید ټوټه سي او موږ ځو په غربي هیوادو کې خپل ځان ته ژوند جوړوو یا نور نه چې هلته افغانستان کې څه کېږي مای د بالا دوی وایي چې موږ په غربي هیوادو کې ناست یو تر ټولو بېننګه سیاسون چې په نړۍ کې زه وینم دلال سیاسون چې دي دغه څو بېننګه دي چې هیڅ وقار نه لري هیڅ ننګ نه لري هیڅ غیرت نه لري هیڅ وجدان نه لري هیڅ خوا نه لري چې په یو خوا باندې سړی فکر وکړي چې دا خلک یو څه لري هیڅ شی نه لري زه د ټولو ملت څخه هیله کوم چې په دې برخه کې یو داسې ورکړي که طالب هر څومره بد دی بالکل بد دی زه منم بد دی زه نه منم چې داسې حکومت ولې باید مخته ولاړ شي چې هر څه باید د دوی تر کنټرول لاندې وسي ملایزم وسي هلته باید یو نظم باید په صحیح ډول باندې جوړ شي مګر بیا هم ته دغه وحشي ذلیله او بې وجدانه سیاسونو بیا طالب سل برابر بهتره ده ځکه چې طالب کې دومره غیرت او وجدان خو شته چې دا د افغانستان جغرافیا خو نه خرڅوي ګوره ملا محمد عمر چې کله هم داسې ته تی د کندهار یې پرېښودلو دوی د کرزي صاحب سره یو ټلیفوني خبرې کړې وه دا خبرې ګوره دا خبرې ټول سیاسون خبر دي او ډېرو سیاسونو په تلویزیونو کې هم کړي دي ول ملا محمد عمر په تلیفون کې کرزي صاحب ته وویل کرزي صاحب ته وویل چې یاره زه خو ځمه دا وطن د تا ته مبارک وسي خو یو واده در څخه غواړم چې د وطن جغرافیه خرابه نه کړي او دا وطن پرې نه ږدي چې د څخه څوک یوسي ما په دومره کلو کې درته دا وطن درته ټینګ ساتلی دی او ته به هم راتلونکي نسلو ته دغسې ټینګ ساتې او دغه امانت به ورته سپارې دا خبرې کرزي صاحب ته کړې ده او دا خبر ګوره ملا محمد عمر که څوک وایي چې بې سواده دی که دا دی که هر دی که هر څه چې ووایي مګر دومره نر سړی و چې خپل په وطن باندې دومره ننګ یې وکړه چې کله هم اخر ورځ تللی بیا هم راغی یو افغان بچي ته وویلو چې وروره دا امانت درته سپارم او دا امانت بل بچي ته په صحیح ډول باندې وسپارې ماتې نه کړي ټوټۍ نه کړي پر خلکي خرڅ نه کړي همدغه امانت چې مې تا ته سپارلی دی که امریکایي راځي که غربی راځي که هر بلا راځي مګر دا امانت خراب نه کړي دا د دې ملت امانت دی او دا به نور بچو ته سپارې انشاءالله چې دا وطن به د تل لپاره پاتې وسي او دغه شیطانان چې دوی غواړي ورځ تر بلې په دې عقله باندې کار وکړي د دوی هرمانون به چې د دوی نیکونه چې ګور ته وړي دي نو دوی به 100% ګور ته وړي دا و د نن ورځ ویډیو هیله مند یم چې څه ترلاسه کړی اوسئ تر بیا هم په لاس سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه